د سلام په وړاندې کولو ښه راغلاست درته وایم. قدرمنو لیدونکو پام وکړئ زموږ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. ډاکټر نعیم وردګ سراج الدین حقانی ته پر قرآني غلطۍ غوسه دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم وروسته له هغه چې خلیفه سراج الدین حقانی د قرآن په یوه ډیر اسانه آیت شریف کې اشتباه وکړه او هغه یې غلط ووایه، ډاکټر محمد نعیم له ټولو طالبانو وغوښتل چې د دوی مخالفینو یا په بل تعبیر دشمنانو ته د طالبانو پر ضد بهانې مه پیدا کوي. خلک انتقاد کوي چې سراج الدین حقانی په کلونو د قرآن له ادرسه زرګونه کسانو وژل، خو خپله یې ان زده هم نه دی. پاکستان: آیا موږ ستاسې غلامان یو؟ د اروپایي هیوادونو د استازو لیک د عمران خان غوسه پارولې. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د اروپایي هیوادونو د استازو هغه لیک چې د روسیې د یرغل د غندنې غوښتنه پکښې سوې وه په هغه باندې توندې نیوکې کړي دي. د مارچ پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د اروپایي هیوادونو 22 استازو په یوه لیک کې له پاکستان غوښتي وو چې پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي او د روسیې خلاف قرارداد ته مثبته رایه ورکړي. پاکستان د ملګرو ملتونو دغه قرارداد ته سپینه رایه یعنې بېطرفه رایه کارولې وه. عمران خان د اروپایي هیوادونو دغه لیک ته په جواب کې ویلي چې اروپایي هیوادونه د پاکستان په اړه څه فکر کوي. آیا دوی فکر کوي چې پاکستان د دوی غلام دی چې اروپا هر څه ورته وایي نو دوی به یې کوي؟ عمران خان وویل چې د اوکراین په جګړه کې به پاکستان بېطرفه پاتې سي. ننګرهار: چارواکي وایي ننګرهار کې 8 تنه وسلوال غله نیول سوي دي. د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس ویلي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې 8 تنه وسلوال غله نیولي دي. ډاکټر بشیر زیاته کړې ده چې دې 8 کسیزې ډلې به د اسلامي امارت په نوم د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې. د هغه په وینا له دغو کسانو سره یوه اندازه وسلې، مهمات او غلا سوي موټر هم نیولي دي. یاد 8 کسان اوس مهال د ننګرهار ولایت د استخباراتو ریاست په بندخونه کې دي او د رسنیو پر وړاندې پر خپل جرم اعتراف هم کړی دی. کابل: د اسلامي همکاریو سازمان په کابل کې خپل دفتر خلاص کړ. د اسلامي همکاریو سازمان په کابل کې خپل دفتر خلاص کړ او ډاکټر محمد سعید العیاش د دغه سازمان د ځانګړي استازي په توګه کار پیل کړ. د ډاکټر محمد سعید العیاش د معرفي کېدو خبر د اسلامي همکاریو سازمان پر خپل رسمي ټویټر ورکړی دی. د اسلامي همکاریو سازمان د لیندۍ په 28مه تصمیم نیولی و چې د افغانستان د چارو لپاره به یو ځانګړی استازی معرفي کړي او د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره به یو مالی صندوق هم ایجاد کړي. د راپورونو له مخې د اسلامي همکاریو سازمان مالی صندوق سره $1 میلیون مرسته هم کړې ده. اسلام آباد: هیواد کې د پوځي کودتا ترسره کوونکی شاهنواز تڼۍ په پاکستان کې ومړ. د هیواد یو سیاستوال او د سولې غورځنګ مشر شاهنواز تڼۍ وفات سو. د هغه خپلوان تاییدوي چې شاهنواز تڼۍ نن دوشنبه د کب پر 14مه د اسلام آباد په یوه روغتون کې د ناروغۍ له امله مړ سوی دی. ښاغلی تڼۍ د خلق ډیموکراتیک ګوند د واکمنۍ د دفاع وزیر، د سولې غورځنګ مشر او په 2019 کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو یو نوماند و. شاهنواز تڼۍ د 1450 کال د غویي د اومي په کودتا کې د کومانډو ځواکونو قومندان و او له دې کودتا وروسته د شمال د پوځي قطاعاتو قومندان او بیا د هرات د فرقې قومندان سو. دا ویلو ده چې جنرال تڼۍ د 18مې هجري شمسي لسیزې په وروستیو کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزیر سو. اوکراین: روسي ځواکونه پر ښوونځیو او روغتونونو بریدونه کوي. د اوکراین د لومړي وزیر مرستیالي ویلي چې روسي ځواکونو په دغه هیواد کې په ښوونځیو، روغتونونو او وړکتونونو بریدونه کړي دي او تر اوسه پورې یې ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او لوها سټیفانیشیا ویلي چې د اوکراین پوځ له سخت مقاومت وروسته روسي ځواکونو د ملکي خلکو پر ضد عملیات پیل کړي دي او پر هیچا هم رحم نه کوي. نوموړي پر روسیې تور پورې کړی چې د ښارونو په منځ کې پوځي تکتیکونه کاروي او په وینا یې له هوا او ځمکې د بریدونو له لارې یو ترهګریز پلان عملي کوي. هغې ویلي چې روسي پوځیانو پر کورونو، روغتونونو، وړکتونونو او ښوونځیو بریدونو ته مخه کړې ده او ملکي وګړي یې وژلي دي. نوموړي څرګنده کړې ده چې اوکرایني ځواکونو ګڼ روسي پوځیان او تجهیزات له منځه وړي دي، خو دقیق شمېر یې نه دی یاد کړی. افغانستان: د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د رسنیو شدید سانسور غندلی. د بشري حقوقو د څار سازمان په یوه اعلامیه کې
په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر رسنیو د حاکم سوي سانسور راپور ورکړی او دا کار یې غندلی دی. د دې سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو په ولایتونو کې پر رسنیو سخت بندیز وضع کړی. ښځو ته یې په رسنیو کې د کار اجازه نه ده ورکړې او ځینې خبریالان یې ګواښلي دي. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.